سلام علیکم. زه رحمان الله ګربز. که تاسو غواړئ چې د کرکټ معلومات تازه معلومات ترلاسه کړئ، وی آی ټي کرکټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. مننه. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان او نامتو کمنټیټر رامز راجا څه وایي؟ کومو لوبغاړو په اړه یې سپارښتنه کړې ده، په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو. هیله ده دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زموږ ګران ټي وي یعنې وای ټي کرکټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نوموړي ویل هغه د کوم لوبغاړي په اړه شخصي پریکړه او شخصي نظر نه څرګندوي. دا چې ولې د دغه لوبغاړو په اړه خپل شخصي نظر ورکړی د ده په وخت کې لوبډلې ته راغلی دي. نوموړي ویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دواړه لوبغاړي د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېر خدمتونه ترسره کړي دي، خو زما په نظر چې اوس د دوی لپاره یو ښه او مناسب وخت دی چې نور له نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان کړي. هغې زیاته کړه دواړه لوبغاړي زما د دندې پر مهال راغلي دي، زه په دوی کومه نیوکه نه کوم. زما په نظر د دوی لپاره اوس یو مناسب وخت دی چې نور د کرکټ لوبو څخه په ویاړ او عزت سره رخصت واخلي. نوموړي ویل په دې تفسیرو سره هغه په دې لټه کې دی چې پاکستان کرکټ بورډ کې به کوم امتیاز ترلاسه کړي، بلکې هغه هڅه کوي چې د کرکټ په چارو کې هر څه په صداقت او رښتینولۍ سره ووایي. رامز راجا زیاته کړه که چیرې دواړه لوبغاړو تقاعد شي دا به یو ښه ګام او د پاکستان کرکټ په ګټه وي، ځکه چې موږ ډېر زیات ځوان لوبغاړي لرو او هغوی ځای نیولی دی. د رامز راجا دغه څرګندونې له هغې وروسته مخې ته راځي چې دواړه لوبغاړو ته د اوږده ځنډ وروسته د پاکستان په شلوریز سکواډ کې ځای ورکړل شو. دواړه لوبغاړي د تیر کال د فبروري میاشتې راهیسې د ملي لوبډلې څخه لرې وو او مصباح الحق په انتخاب بیرته ملي لوبډلې ته راستنه شول چې د ګڼو مینوالو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شول. دواړه لوبغاړو ټینګار کوي چې اوس هم ډیر کرکټ په مخ کې لري. محمد حفیظ چې اوس مهال 39 کاله عمر لري ویلي چې د استرالیا په کوربتوب د نړیوال شلوري جام وروسته به له کرکټ لوبو سره مخه ښه اعلان کړي. شعیب مالک چې 4 کاله وړاندې له ټیسټ لوبو او تیر کال له یو ورځنیو لوبو تقاعد اخیستی، تر اوسه یې د راتلونکي پلان په اړه څه نه دي ویلي. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هم یو له هغو جملو څخه ده چې اکثره وخت د ځوانو لوبغاړو په ځای پخواني لوبغاړي پکې اخیستل کیږي.